بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان نیوز درنو څارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د توضیح او تشریح لړۍ نهمه برخه ته خراغلاست. نهمه ماده د محتسب شرطونه او صفتونه. لومړی برخه د محتسب شرطونه، یعنی هغه اصولي او فکری شرایط چې پرته له هغو څوک نشي کولای د احتساب مسولیت پر غاړه واخلي. لومړی اسلام، یعنی محتسب باید مسلمان وي، ځکه دا یو داسې منصب او کار دی چې موخه د اسلامي شریعت تنفیذ دی. پر همدې اساس یو غیر مسلمان نشي کولای خلک په اسلامي اصولو امر کړي، ځکه چې هغه پر دې مکلف نه دی او نه هم له اسلامي اصولو سره بلدتیا لري. دوهم مکلفیت، یعنی عقل او بلوغ. عقل، محتسب باید عاقل وي، یعنی ذهني توازن ولري او مجنون یا لیونی نه وي. بلوغ، باید بالغ وي، معصوم نه وي، یعنی عمر یې له شرعي اصولو له اړخه پوره وي، ځکه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر هغه مسولیت دی چې پکې حکمت او بصیرت ته جدي اړتیا ده او معصوم یې مسولیت نشي منلی. دریم د اسلامي شریعت په هغو حکمونو چې امر یا له هغه څخه نهی کوي علم لرل. محتسب باید علم ولري چې کوم شی معروف یعنی شریعت په ترسره کولو امر کړی او کوم شی منکر یعنی شریعت له ترسره کولو منع کړی، ځکه چې بې علم محتسب نشي کولای صحیح قضاوت وکړي او ښایي خلکو ته زیان ورسوي. څلورم د منکر د تغییر په حالت کې د منکر د ازالې او د امر بالمعروف په حالت کې د نفع او تاثیر غالب ګمان لرل، یعنی دا چې محتسب باید داسې وضعیت ولري چې کله منکر بدلوي یا د معروف حکم کوي نو په دې غالب ګمان ولري چې د کړنې پایله یې مثبت اغیز او د ټولنې لپاره ګټه لري، ځکه چې دا د حکمت تقاضا ده. که پر چا امر یا نهی هیڅ اغیز نه لري او برعکس فتنه پیدا کوي نو باید ترې ډډه وشي. پنځم عادل، یعنی محتسب باید عادل انسان وي، دروغجن، ظالم او یا متعصب نه وي. دا ځکه چې محتسب د ټولنې اصلاح کوونکی دی او د خلکو په اصلاح بوخت وي. پر همدې اساس په کار د چې لومړی باید دی له ناوړو کړنو څخه پاک وي. شپږم په امر او نهی کولو باندې قدرت لرل، یعنی د خپلې دندې تر سراوي لپاره فزیکی او رسمي توان ولري ترڅو وشي کولای خپل مسولیت په ښه توګه سرته ورسوي. که څوک قدرت نه لري یا ویره لري نشي کولای چې احتساب ترسره کړي. د افغانستان نیوز درنو څارونکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د توضیح او تشریح لړۍ دوام لري. له موږ سره پاتې شئ او د دې برخې په لایک او شیر کولو سره دا مهمه لړۍ تر نورو ورسوئ.